کتاب د قدم نه تر منزله قدم کله جوړیږي د دې په شا باندې عزایم وي سوچ وي طاقت وي نو بیا یو قدم پورته کیږي او هغه د قدم هغه معنویت پوره کوي نو قدم بعضې وخت کې په خپله منزل شي او دا کتاب چې موږ ګورو نو قدم په قدم دلته منزلونه دي او هغه منزلونه اخري منزلونه نه دي هغه د ماضي نه شروع شوي دي حال ته را رسېدلي دي او مستقبل ته رسي په دې کې یو لیکونکی د دې خاورې نماینده دی د دې خاورو د ذایقو نماینده دی لکه څنګه چې نور روخېږي نو مختلفې میوهدارې اونې وي په هغې چې غورځېږي نو هغه پخېږي او د هغې خپلې ذایقې را پیدا کېږي نو دا د دې خاورو د مختلفو ذایقو مجموعه ده دلته چې دا کتاب مونږ لولو نو مونږ ته پته لګي چې محبتونه څه ته وایي عقیدتونه څه ته وایي مشري څه ته وایي د کټ لنګه او د کټ سر څه ته وایي مشر څه ته وایي او په کشرانو باندې کوم څیزونه هغه لازم دي نو ټیک ته په ښکاره د بعضې څیزونو په ادب کې تبلیغ نه کیږي خو اشارې ورته کیږي نو هغه ټولې اشارې دلته موجودې دي اعوذ بالله العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول منورین او محترمین تشریف فرما دي یو په خپل وجود کې کائنات دی چونکې وخت مختصر دی نو زه نومونه نه اخلم ټولو خلکو ته معلوم دي دا کتاب د قدم نه تر منزله قدم کله جوړیږي د دې په شا باندې عزایم وي سوچ وي طاقت وي نو بیا یو قدم پورته کیږي او هغه د قدم هغه معنویت پوره کوي نو قدم بعضې وخت کې په خپله منزل شي او دا کتاب چې موږ ګورو نو قدم په قدم دلته منزلونه دي او هغه منزلونه اخري منزلونه نه دي هغه د ماضي نه شروع شوي دي حال ته را رسېدلي دي او مستقبل ته رسي په دې کې یو لیکونکی د دې خاورې نماینده دی د دې خاورو د ذایقو نماینده دی لکه څنګه چې نور روخېږي نو مختلفې میوهدارې اونې وي په هغې چې غورځېږي نو هغه پخېږي او د هغې خپلې ذایقې را پیدا کېږي نو دا د دې خاورو د مختلفو ذایقو مجموعه ده دلته چې دا کتاب مونږ لولو نو مونږ ته پته لګي چې محبتونه څه ته وایي عقیدتونه څه ته وایي مشري څه ته وایي د کټ لنګه او د کټ سر څه ته وایي مشر څه ته وایي او په کشرانو باندې کوم څیزونه هغه لازم دي نو ټیک ته په ښکاره د بعضې څیزونو په ادب کې تبلیغ نه کیږي خو اشارې ورته کیږي نو هغه ټولې اشارې دلته موجودې دي او زه د مولانا شمس الحق افغاني صاحب ته به مې والد صاحب راته جومات ته هره جمعه به راته نو هغې سره په خاورو کې ناست دی هغې سره په بروده باندې ناست دی د هغې نه استفاده کړې ده نو تورمزو سره د هغې خلکو تعلق چې کوم دلته پیدا شوي دي صرف هغه نسبتونه نه دي کوم چې په دې خاورو کې لوغړېدلي خلک دي نو د هغې مو سره نسبت دی او زه په دې باندې فخر محسوسوم او ډېر زیات تفصیل ته نه ځم ډېرې خبرې دي خو ماښام را نږدې دی او کله چې تیارې خورېږي نو یو رڼا را پیدا شي د اذان په صورت کې به اوس را پیدا شي نو زه یو څو شعرونه تاسو ته وایم جی شاهکار خو بس د دې تورمزو زړه دی او د ادب زړه دی چې درزېږي نو دا سلسله قایم او دایمه وي
هر څه چې کېږي زه له هر څه نه ویزار ولاړ یم هر څه چې کېږي زه له هر څه نه ویزار ولاړ یم اوس د تقدیر د فیصلې په انتظار ولاړ یم مننه جی هر څه چې کېږي زه له هر څه نه ویزار ولاړ یم اوس د تقدیر د فیصلې په انتظار ولاړ یم او شپه ده ځنګل دی د الفت سفر آسان خو نه دی شپه ده ځنګل دی د الفت سفر آسان خو نه دی ته په یوه راځې او زه په بله لار ولاړ یم ته په یوه راځې او زه په بله لار ولاړ یم او شاهکار صاحب شعر دی چې رانه چاپېره دي د ژوند د تلوسو لښکرې رانه چاپېره دي د ژوند د تلوسو لښکرې د کور آنګڼ کې په مثال د څوکیدار ولاړ یم رانه چاپېره دي د ژوند د تلوسو لښکرې د کور آنګڼ کې په مثال د څوکیدار ولاړ یم او د ارمانونو ناوې ستا ځواني د خاورې نشي د ارمانونو ناوې سید صاحب د ارمانونو ناوې ستا ځواني د خاورې نشي درته د زړه په پرهرونو کې سنگار ولاړ یم مجیب صاحب د ارمانونو ناوې ستا ځواني د خاورې نشي درته د زړه په پرهرونو کې سنگار ولاړ یم او اظهاره ما باندې د خپل وجود لمبې پورې دی اظهاره ما باندې د خپل وجود لمبې پورې دی ګلاب ګلاب سوځم زه چینار چینار ولاړ یم ډېره مننه